په دښمن وکړئ د نارې تکبیر غږونه په یو وار سره راځئ غازیانو ورونو. الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و به نستعین. محترم جنرال صاحب موین، انجینر صاحب، ډاکټر صاحب، هغه ورونه چې زمونږ آواز اوري له دې استودیو نه ګردو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. ستاسې د استودیو نننۍ لایف نه خارج یو پیشنهاد یا پیغام زه تاسو ته لرم چې هغه به تاسو ته ځکه دلته په ویست میډلند کې په برمنګم کې موږ پرون شورا درلوده، هغه ورونو له ما نه خواهش وکړه او راته ویل چې جنرال صاحب موبین ته زموږ دغه پیغام ورورسوه چې په دغه خپل لایفو کې وایي چې په اروپا کې ناست سیکشویان دا جنرال صاحب موبین دلته یو څوک دی په نام دی فهیم وردک چې هغه یو د ځوانانو غورځنګ په نوم یا AFG رهبري کوي او په څنګ د دې کې دوی ارتباطات لري له قاري هغه دوانه پاره ګوند والا یا د سره واسکټونه چې دي دوی ارتباطات لري له قاري سره په جرمني کې او دوی هدف دغه دی چې دغه لایفونه تخریب کی، کنځلې کوي، بدګویي کوي، ضد و نقیص تبلیغات کوي، هغه اسلامي او ادبي چوکاټ کې دوی د منطق په اساس جروحس نه کوي. بنان دغه ورونو ته ما ته ویل چې زموږ دغه پیغام جنرال صاحب موبین ته ورته په اروپا کې دلته ډېر تکړه مبارزین دي، مجاهدین دي، دلته مدرسې لري رسمي، دلته دغه نسل چې په اروپا کې ده په ډېر یو اسلامي روحیې باندې روزي، دلته کوشش کوي چې دغه نسل چې دلته ده دغسې یو څه شی جوړ کړي چې آینده وکولای شي چې په خپل وطن کې خپل وطن ته هغه اسلامي نظام چې هلته په افغانستان کې جوړیږي هغو ته خدمت وکړای شي. تاسې په خپل لایفو کې چې کویرلی صرف هغه کسان چې هغو دي د خلقیانو، پرچمیانو، افغان ملتیانو او دغه نوي تشکیلاتونه چې په اروپا کې جوړ شوي دي چې فهیم وردک رهبري کوي او یا بل قاري دی قاري عیسی هلته ده، نو دغه مختص دغه ګروپ ته وایي چې دغه کسان دي. په اروپا کې ډېر مخلص خلک شته، ډېر اسلام پاره خلک شته دي، دلته هم ستاسې ورونه دي او زما دغه یو پیغام و چې هغو ورونو ما ته وویلې هغه مې تاسو ته وړاندې کړ. امیدوارم چې تاسو په دې خفه نه شئ او که ورونه هم نور په دې ارتباط کوم وضاحت لري مهرباني وکړئ. مننه انجینر صاحب، زه ته به دوه خبره دا ستا خبره به زه وکړم. د دغې ویب سایټ پالیسي دا ده چې ټول هغه افغانان چې اروپا کې په اسلامي ارزښتونو، افغاني ارزښتونو، دیني ارزښتونو ملوث دي، موږ ورته سلام او احترام لرو. دغه القاب د څو محدودو اشخاصو په مورد کې ده. انجینر صاحب، موږ ستا خبره یو پیژندل شوی شخص په افغانستان کې، یو مسلمان او متحد شخص، زه شخصا تا ته احترام لرم او ستا په خبرو باندې باور لرم. دغه سیکشویان کوم لغات، کوم ترمینولوژي چې موبین استعمالوي دا د څه محدودو افرادو په متعلق ده. هیڅکله به ټول دغه ویب سایټ تقریبا 50% ما ریسرچ کې د اروپا خلک ګوري، اروپایان ګوري، هغه ځوانان چې په ډنمارک کې، په سویډن کې، په ناروې کې، په یوکې کې، په جرمني کې، په نورو اروپایي ملکونو کې دغه دوی ګوري. زموږ میسج ده، تاسو زموږ ورونه یاست، افغانستان د تاسو کور ده، دغه ویب سایټ د تاسو ده، موږ ټول د یو اسلامي نظام دپاره مبارزه کوو او غواړو چې په افغانستان کې یو اسلامي نظام منځته راسي. جنرال صاحب تا نه یو نړۍ مننه. موبین صاحب په دې هکله نور څه موضوع باندې بحث نه کوو، زه دویم سوال ته ځم. مننه جنرال صاحب. محترم ډاکټر صاحب موبین صاحب، بخښنه غواړم ډاکټر صاحب، دغلته دغه کوم افغانان چې په دې برمنګهم کې ژوند کوي ته باور وکړه چې موږ دلته کوشش کوو، یعنې موږ له خپل شخصي پیسو نه دلته 2 مسجد جوړ کړ په دغه برمنګهم کې افغانانو. په څنګ دې کې موږ دلته مدرسه لرو، افغاني مکتب لرو
او حتی اسلامي کالجونه لرو اوس په کوشش دي کې چې اسلامي پوهنتون جوړ کړو ترڅو دغه مسؤلیت چې الله موږ ته سپارلی چې موږ خپل اولاد باید په اسلامي روحیه باندې تربیه کړو. جنرال صاحب محترم تاسو نه صحیح کولای چې له قانوني لارې نه دغسې خپل مسؤلیت ادا کړئ ترڅو دغه خلک چې دغه په اروپا کې دغه یو څو محدوده سپي ناست دي مدارسو ته توهین کوي علماو ته توهین کوي دغوی مخه ونیسئ. ګوره دا صرف د اعلی فشار په توګه موږ همدغه خاصو خلکو ته استعمالو چې دغه خلک تاسو د مدرسو له توهین نه منع کوي. زه سره وعده کوم په ټول عمر باندې به زه موبین صاحب ته باور په خپله وکړه انجینر صاحب ډاکټر صاحب چې دغه اشخاص چې تاسو د کنځلې کوي موږ دوی ته په خپل مساجدو کې په خپل ناستو کې په خپل شوراګانو کې دوی ته اجازه نه ورکوو ځکه دا معلوم خلک دي دغه کسان دي چې دا د اسلام په ضد باندې دي دغه کسان دي چې په افغانستان کې اسلامي نظام نه غواړي دغه هغه کسان دي چې دوی د دیموکراسۍ تر عنوان لاندې مخکې د کمونیزم سوسیالیزم تر عنوان لاندې راغلي وو دا د مغو بچیان دي د مغو ماسیان دي او دوی کوشش کوي چې دغه تبلیغات چې د استودیو له طریقه کیږي او مثبت نتیجې ورکوي په څه شکل دغه تخریب کی بنان دا چې زه ورونو ویل چې من خو یعنی شل دیرس کاله په دې وطن کې ژوند کوو تر اوسه افغان داسې افغان زه نه وینم چې هغه ساکشویي کوي. افغانان دلته ډیر په میړانه کار کوي زحمت باسي او هغه زحمت په نتیجه کې چې کومې پیسې لاسته راوړي هغه خپل اولادونه په هغه کوي روزي و دلته ورونه وایي چې یعنې تاسو وایي چې دا سوسیال خاره یا ساکشویان دا عمومي جمن یو هغه کېږي که تاسې په خپل لایفو کې صرف هغه کسان چې دغلته یو ګروپ دی په نام د دې AFG باندې یو ګروپ دی تاسو دغه موضوع مو واخیست دغه لایف کې نور خلک دومره پوښتنې لري تاسو موضوع مو واخیست او تاسو صحیح ده ما نظر ما خدای پاک مو